بسم الله الرحمن الرحیم. افغان میرمنې یا افغان نجونې د هر ډول تحول د قربانۍ د لومړی لیکې قربانیانې دي. هر تحول چې راغلی دی، حتی په جمهوریتونو او یا دیموکراسۍ کې هم اکثرا دوی یوازې د شعار تر حده پورې وسیله ګرځول سوي دي، یا هم هغسې چې باید سیاسي، ټولنیز او هر ډول حقوق تامین شوی وای نه دي شوي، یا هم یوازې یو څو کسان د هغوی نوم څخه ګټه اخیستې. ولې تر هغې را دې خواته بیا په داسې نظامونو کې یا داسې رژیمونو کې چې هلته محدودیتونه ډېرېږي، بیا هم لومړی قرباني افغان میرمن ورکوي. له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د افغان میرمنو پر وړاندې، د افغان نجونو پر وړاندې د هغوی د مشروع حقونو دروازه بنده ده. هغوی له شپږم ټولګي ورهاخوا ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري. ښوونځي دروازه یې پر مخ بنده ده، د مدرسې دروازه یې پر مخ بنده ده، او د پوهنتونونو دروازې یې پر مخ تړلي دي. دا په پیل کې په دې توجیه کېده چې ګواکې طرحه به ورته جوړه شي، یا به هم د ځینو ځانګړو ارزښتونو، محدودیتونو د دې په وضع کولو سره او د دې په تامین سره د یو طرحې له مخې به دا هر څه پرانیستل شي. ولې ورو ورو د وخت په تېرېدو ټول وپوهېدل چې اصلا د دې لپاره اراده نشته چې د افغان نجونو پر مخ دروازې، د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. یوازې بحث تر دې محدود نه دی، کاري ساحه هم پرې محدوده شوې. که څه هم طالبان ادعا کوي وخت ناوخت چې ګواکې ان د سوداګرۍ په ډګر کې یا هم د کورنیو چارو په وزارت کې میرمن ته د کار فرصت برابر کړی، ولې په عمومي ډول باندې چې کوم ریپورټونه موږ ترلاسه کوو، لا هم ګڼې میرمنې چې د کور د چلولو لپاره یې په بېلابېلو ادرسونو کې په اداراتو کې بوختې، ولې هغوی نن خپلې دندې د لاسه ورکړي دي. همدا چې ووایو چې د شپږم ټولګي ورهاخوا د نجونو ښوونځي نشته، نو دا به څومره او یا هم په زرګونو ښوونکي په کور کې نه وي. بحث دا دی چې د طرحې جوړېدل یا نه جوړېدل یو خواته، د دغه حالت بدیل څه دی، د دغه وضعیت درمان څه دی، او بالاخره 15 کاله هغه دوره ده چې که موږ یې د علمي اړخه محاسبه وکړو، نو بشپړ یو نسل بې سواده شو، یا بشپړ یو نسل له لوړو زده کړو پاتې شو. ځکه هغوی چې د پوهنتون د درنه کېدو جوګه ولې، هغه شاید 15 کاله وروسته دې جوګه نه وي، شاید شرایط ورته برابر نه وي. هغوی چې په شپږم ټولګي څخه اووم ټولګي ته تلله، د هغوی عمري شرایط شاید دا ایجاب نه کړي چې بیرته بیا په شپږم ټولګي اووم ټولګي کښېني. یو نسل په بشپړه توګه له هر څه څخه محروم شو. د دې نسل محرومیت کولی شي د راتلونکو نسلونو پر ماشومانو باندې هم اغېز ولري. په هر حال دا چې د دوحې په مذاکراتو کې لا ژمنې وعدې شوي ویډیوګانې شته چې میرمن ته به ښوونځي پرانیستي وي، حتی د کار صاحبه د خاصو قوانینو په تامین سره به هلته ورته د کار زمینه برابروي. هېڅ هم هغسې ونه شوله. 15 کاله له یو مخې لګیا او ګیلې کوو، او ان د طالبانو د نظام دننه هم ځینې کسان په دې برخه کې وخت ناوخت خپل نارضایتۍ څرګندولې، ولې هغوی هم اوس غلي دي. بحث دا دی چې چاره څه ده. سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس انګزار ته وړاندې کوم له کاناډا څخه. ستړي مشئ، په خیر راغلی اغلې کړو. سلامونه او درناوی تاسو ته او د پروګرام ټولو محترمو اوریدونکو او کتونکو. د افغان نجونو پر وړاندې 15 کاله یا نږدې 15 کاله د ښوونځیو دروازې تړلې دي، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د یونیسف یو راپور واقعا زړه بوږنونکی و او لیدل یې واقعا ګران وله چې له یو بحراني حالت څخه یې پرده پورې کړه، خصوصا د نجونو د زده کړو په باب باندې. د کار څخه هم دغسې په دوحه کې ژمنې شوې، هغې وخت کې چې سولې مذاکراتو تاسو شاهدان یاست، حتی په قضایاو کې تر یو حده داخل وی، لیدل مو چې ژمنې شوې وې چې د ښځو حقونه به تامین وي، یو څه چوکاټونه به وي او د ښځو زده کړو دروازې به پرانیستي. ول هغسې ونه شول. بیا د طرحې خبره وه، طرحه هم ونه شوله. اوس پوښتنه دا ده چې ښه دا خو طرحې ونه شولې، خلاصه دا چې معلومات همدا شوله اخر کې چې نه پرانیستل کېږي. چاره څه ده؟ زه فکر کوم زما په ان باندې اول خو غواړم یو عمومي تبصره ولرم چې متاسفانه په دا تقریبا 15 لسیزه کې د افغانستان په وضعیت یا د افغانستان په سیاسي بدلونونو کې د پرته د افغانانو د نورو لاسو پکې، که هغه فرا منطقه وي او خصوصا منطقه چې خپل اهداف یا اندېښنې یا غوښتنې درلودلې. او متاسفانه چې زمونږ هر سیاسي حرکت، که هغه د جهاد په نوم وشو، که هغه د دیموکراسي په نوم باندې راغی، که په واقعیت باندې فکر وکړي، هغه سیاسي تنظیمونه چې نظامي تنظیمونه چې په سیاسي احزابو باندې بدل شو، که تاسو دغه ټولو نه پوښتنه وکړئ، په شمول د طالبانو هیڅ کوم لیدلوری د افغانستان لپاره نه لري. نو دې لپاره چې هیڅ برنامه نه لري او هغه څوک چې افغانستان ته ښه نظر او نیت نه لري، همدا رقم نظامونه په افغانستان باندې حاکم کیږي او هغوی خپل موخه ته رسیږي. او هغه څوک چې دغه سیاستونه د نورو په خوښه باندې په افغانستان کې پلي کوي، په دې باندې نه پوهېږي چې دوی د افغانستان لپاره څومره صدمه یا زیان رسوي.
متاسفانه په دغه ټولو لسیزو کې افغاني ښځې اول د قرباني د هر نوع تحول وي که په د چپیانو په وخت کې برغله دغه افراطي استفاده کېدله فکر کوو چې دا یو مشروع ازادیانې دي او همدارنګه د جهادیانو د حکومت وخت دی او که اوس راځو د طالبانو په وخت کې اما په حقیقت کې داسې د ښځو په تعلیم د دوی په کار په اهمیت باندې د باسواده میندو رول د یو نسل په روزنه کې یا د ښځو په کار د افغانستان په آبادي کې دغه ټول شیان په بیغه په اهمیت یې پوه سي یا فکر وکړي چې ټوله ورځ راځي دین یا مذهب یو وسیله ګرځي د خپلو د اهدافو رسېدلو ته په اخر کې دوی چې یو هدف هم نه لري هدف دا ده چې دوی باید په کرسي د قدرت کې دي پیسې لاسته راوړي او صاحب د اختیاراتو اوسېږي او بیا نه چې پوه سي چې د مملکت آبادي کې یا د مملکت د وګړو لپاره دوی باید کوم سهولتونه برابر کړي او خصوصا د مملکت د ممالکو پرمختګ صرف د تعلیم یا د زده کړو یا د پوهې لارې کېږي نه د ټوپک لارې او نه داسې مغتصبین پیدا کړي سپینه چپنې مراغوستي او لرګین په لاسو کې ورکې خلک هم په زوروي او خصوصا د ښځو ټول حقونه ورباندې په اصلاح نقص کړي دي دا یو درست عمل نه ده نه یو ښه حکومتداري ده یو بحث چې ما او تاوان ټول افغانستان ته رسیږي بالکل هغه چې ما مقدمه کې ویلې که هغه د علمي دورو له اړخ ورته محاسبه وشي 4 یا 15 کاله په دې معنا دي چې بشپړ د میرمنو یا د انجونو یو نسل چې هغه لوړ زده کړې کولې که متوسطه زده کړې کولې که د ښوونځي په دوره کې دغه په مطلق ډول باندې بې سواده شو اوس که سبا ته هم تصمیم ونیسو چې مکتب پرانیستی یا پوهنتون پرانیستی بیا به هم هغه ضایع چې موږ کړی هغه به جبران نشي پوښتنه دا ده چې دا خو زموږ او تاسو دوامداره ګیلې دي او رښتیا هم څه چې تاسو ویل دغسې دی حل لاره لري چاره لري دغه حالات اوس طالبانو خو 4 کاله د طرحو وعده ورکړه ول نهایتا درک شوه چې اصلا اراده نشته پرانیستلو ته حتی د هغوی منځ کې هم ځینې کسانو چې ګیلې کولې اوس یې نه کوي خبره دا ده چې د دغه تړلو دروازو د دغه یو بې سواده نسل بې سواده کېدلو د دغه څه چاره شته ګورې تر څو پورې چې طالبان په واک یا حاکمیت کې وي د دې چاره نشته ده ځکه چې طالبان به هېڅکله قانع نشي زه غواړم چې خپل سرنګزی صاحب نظر دا رقم شریک ما سي ویلې چې منطقي استخبارات همیشه منفي رول لوبولی او متاسفانه پاکستان په سر کې دی پاکستان په همدې په وسط اتیاومه لسیزې کې په دې نتیجه رسېدلی و چې افغانستان کې باید په راتلونکي کې مذهبي ګروپونه واکمنان شي تر څو پورې دوی په افغانستان کې برلاس اوسي او مطمئن اوسېږي چې افغانستان دوی په کنټرول کې ده نو هغه روزنه چې وکړه د نورو د پیسو یا تمویل په حساب باندې هغه ذهنیت هغه نوع حکومتداري له خشونت نه ډکه چې دوی ته تدریس کړه او دوی په دې باور باندې رسېدلي چې همدا یوه صحیح حکومتداري ده نو د دې خلکو د اذهانو د بدلولو لپاره باید یو بل مکتب رامنځته شي دوی زده کړې وکړي پوهې وکړي او مطمئن شي چې دا کوم کارونه چې دوی کوي دا واقعي اسلام نه ده د هغه یو استخباراتي لوبه و چې بهرنیانو زمونږ له معصومیت او بېخبرۍ نه استفاده وکړه موږ ته غلطه لاره وښودله دا د ما د وطن په ګټه نه ده دنیا چیرته ده او موږ چیرته دي نورستاني ممالک چیرته دي او موږ چیرته دي پاکستان کې بېنظیر بوټو صدراعظم او خو تاسو شپږم صنف اول صنف ښوونځي یا دروازې مو هم د نجونو په وړاندې باندې بدله کړلې نو دوی باید په خپل هغه زده کړو باندې فکر وکړي چې دا واقعا درست پیام او روایتونه قراتونه چې موږ زده کړي او که موږ اشتباه سوې ده نو که چې دوی په خپل فکر و نظر کې بدلون نه راوړي دوی فکر کوي چې دنیا غلطه وي دنیا غلطول ګوره دا درست نه ده فکر کوم دا هغه سیاسي لوبې که دوی زده کړي او فکر کوي چې دنیا ته وایي چې نن سبا نن کله به په نصاب خبرې کولې کله به په امکاناتو او په غلطو تبلیغاتو چې دلته په اسلام مکس یا ګډ زده کړې په افغانستان کې ګډ زده کړې نه وي ټول مکتبونه علیحده او د هلکانو علیحده وو نو دا ټول بهانې وي چې وخت کشي وکړه تر اوسه پورې په آخر کې باید دوی پوه شي صدمه دوی خپل ځان ته رسوي نن دنیا د ټکنالوژي لارې ته پرمختګ کوي تاسو وایي چې دلته د نجونو مسله د نجونو تاوان کړی دلته افغانستان تاوان کړی دلته اقتصاد افغانستان تاوان کړی دلته د خدمات متاثره شوي دلته د افغانستان انزوا ته تللی دلته بشري بحران اوج ته رسېدلی تاسو وګورئ له تقریبا 22 میلیونه کسان عاجله مرستو ته ضرورت لري دا خو یو نورماله حالت نه ده مګر روانو دي قحطي خوا ته
او که دا له کنټرول نه وځي بیا د دوی جواب آیا طالبان ورکولی شي. تاسې همدغه اوس هم چې افغانې مېرمنې له کار نه منع شوي دي، تقریبا سالانه یا کلنه $1 میلیارد افغانستان عواید کمبود راغلی. وګورئ چې د اقتصاد افغانستان تقریبا تر 15% شاوخوا مثلا خراب شوی راټیټ شوی ده. دلته صرف د نجونو د ژوند مسله نه ده، دلته د کورنۍ مسله ده، دلته د افغانستان مسله ده. یعنې په دا هر څه باندې تاثیر کوي. یو بحث دی تاسو ویلي چې دوی باید فکر وکړي یا باید دغه بخره پرې یقیني شي چې دا د دروازې باید پرانیستل شي. خبره دا ده چې کله فشار بحث کوو، کله چې وایي یو څوک باید فکر کول ته اړ شي یا د لارې بدلول ته اړ شي یا مجبوره شي یا درک کړي، دغه درک خپله یو فشار ته ضرورت لري. اوس موږ چې عمیقا کله په ژوره توګه باندې د نړۍ سیاستونه ګورو د افغانستان پر وړاندې، او یا هم د نړۍ تعاملات ګورو د افغانستان سره، او یا هم د خپله د موږ د خپلو سیاسونو چې ځینې جنګ سالاران دي، ځینې پخواني سیاسون دي، د دوی ناستې ولاړې ګورو، ما هیڅکله مې احساس نه کړه چې په واقعي معنا د دغه حقونه د مذاکراتو یا د بحث یا د تعامل مسایل واوسي. اکثرا وایي نړۍ هم د خپلو ګټو پر اساس باندې چمتو ده چې اصلا هغه مسایل یوازې شعاري استفاده کړي. او سیاسون خو تاسو به کله هم نه یې اورېدلي دا سیاسون چې ناسته ولاړه کوي په ترکیه او په نورو هېوادونو کې د دوی اجنډا اکثر هم دا دی چې موږ غواړو چې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. دویم بحث پکې حتی د نجونو هم نه مطرح کوي. خبره دا ده چې آیا کوم فشار شته؟ ګوره ما وویل چې زموږ سیاسون سیاسي لیدلوری نه لري د افغانستان لپاره، او د ښځو د تعلیم او د دوی د کار په اهمیت نه دي پوه سوي. د شعاري استفاده ورته کوي، خو همدغه مسله ده. ټول شموله حکومت اصلا زه فکر کوم چې زموږ سیاسیونو همیشه موږ سره لوبه کړې، افغان مېرمنو سره بلکې افغانستان سره لوبه کړې ده، او دوی د ځینو نورو کړیو په حمایت راغلي په افغانستان کې حاکم شوي د باده به هم کېږي. همدغه مسله ده. مهم هم دا ده ستانکزی صاحب چې موږ مېرمنې هم باید خپل ځانونه ملامت کړو، موږ هم باید زده کړه وکړو، سیاست زده کړو چې موږ څنګه خپله خبره سره یو کولی شو. زموږ هغه کلیدي پیام باید د دنیا لپاره څه وي. متاسفانه هغه مردانه سیاسونه د تفریقې او د خصومت او د فصل او دا رقم د کرکې سیاستونه نه، متاسفانه چې د ځینې حرکتونه د ښځینه حرکتونه هم متاثره شوي دي، چې باید افغان مېرمنې هغه ته نه ووایي او په دې باندې صرف د ښځې په نوم باندې راټول شي، د افغان مېرمنو په نوم باندې، او دنیا ته یو مشخص وړاندیز یا پیغام ولري. ځکه چې نور فکر کوم چې هر څه هغه خپل اوج ته رسېدلي، او کله چې له دې نه هم زیاتېږي دې پایله به خپله د طالبان حاکمیت ته بیا تاوان رسوي. مېرمنې دي ولې ډېر تمرکز د دې پر ځای لکه تاسو چې څه ویلي چې یو پلټفارم یو چوکاټ باید رامنځته شي، موږ خپله د مېرمنو په حیث باندې باید حداقل د خپلو مشروع حقونو لپاره یو آواز واوسو، منسجم آواز. پر هغې تمرکز نه دی کړی. هغوی هم د سیاسي جریاناتو په بهیر ورګډ شوي دي او مخالفت یې له موجوده واکمنو سره یا طالب سره یا بل چا سره یا قومي وي یا سیاسي وي یا د واک وي یا دغسې مسایل وي، یا ځینې رپورټونه ښایي موږ لرو چې د معادن او نورې قصې هم دي. خبره دا ده چې یو څه ملامتي باید ومنو، هغه قشر چې باید خپله یو څه کړی وای هغوی هم څه نه دي کړي. کاملا ما خو ویلي چې موږ هغه منفي سیاستونه چې نارینهو په دا 50 کاله کې ولوبول، متاسفانه چې ښځه هم له هغه نه متاثره شوې دي. ښځې باید اول په خپل منځ کې یو بل ومني، قومي او سمتي او ژبني تعصب ته لمن نه وایي، هغه ټول ته نه وایي، ځکه چې په هر نظام کې په هر حکومت کې له هر واکمن سره مېرمنې متاثره شوي. کله هم هغوی د افغان مېرمنو د پرمختګ او د پیاوړتیا لپاره فکر نه کړی. نو دې خاطره ما وویل چې باید موږ خپل هم ځان نقد کړو، موږ هم په دې کې پاتې راغلي یو، که چیرې موږ منځ کې یووالی راشي او موږ خپله لار په خپله پیدا کړو او یو واحد او قوي پیام بینالمللي ټولنې ته ولرو، کېدای شي د هغه قابل توجه وګرځي، حمایت یې وکړي او هغوی هم خپل دریځونو کې بدلون راوړي او یو په اصطلاح هغه گفتاري یا سمبولیک حمایت ته یو واقعي حمایت ته مخه وکړي، تر څو پورې طالب باندې هم فشار راسي او هغه وعدې چې په دوحه کې کړې وه د هغې پلي کېدلو لپاره باید لاس په کار شي. استدلال کوي چې نړۍ ته اصلا دا مسایل مهمه نه دي. دوی همدا نړۍ ده چې دا راپورونه جوړوي، دا د یونیسف رپورټونه چې موږ ګورو، دا څېړنې چې موږ ګورو، دا ځینې زړه بوږنونکي راپورونه په دې هکله باندې چې یو نسل څنګه بې سواده پاتې کېږي چې موږ ګورو د افغانستان په باب باندې.
دا هر څه چې موږ ګورو نړۍ پرې آګاه ده. ول د نړۍ دپاره په دې شپو ورځو کې خصوصا په دې شپو ورځو کې بیا سیاسي ګټې تر ټولو زیات تقدم لري، اولویت لري او هیڅکله نړۍ واقعي فشار وارد نه کړ. په دې تېرو 5 کلونو کې د نجونو د ښوونځي په باب باندې د نړۍ خبره په همدغه حد کې وه لکه زموږ او تاسو دا بحثونه چې دي یوازې بحث کوو او تقاضا کوو، غوښتنه کوو. تر دې وړاخوا نړۍ هم د ټولو فشارونو او د فشار د وسایل درلودلو سره سره هیڅ هم نه دي کړي په دې باب. یو شی چې باید موږ زده کړو چې نور باید له بین‌المللي ټولنې په هغه اندازه انتظار ونه لرو چې دنیا به هر څه موږ لپاره ګل ګزار کړي یا بدلون به راوړي. اول خو اوس طالب په واک کې د باید په دې باندې فکر وکړي چې افغانستان له انزوا نه څنګه ویستلی شي. هغه په هغه وخت کې انزوا نه ویستل کېږي چې نور د خپل ولس سره پخلا شي او بجای دې چې د ولس حقونه نقض کړي، خصوصا د ښځو کوشش وکړي چې د هغوی د خوندیتوب لپاره څنګه کار وکړي، د هغوی د پرمختګ لپاره، د هغه د پوهاوي لپاره، د اقتصادي پیاوړتیا لپاره باید څنګه کار وکړي. اول باید طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي. بل دا چې د افغانستان هغه سیاسي او مدني حرکتونه احساس مسؤلیت وکړي چې نه په ایران حساب کول پکار، نه په پاکستان، نه په امریکا، هر څوک د خپلو ګټو په فکر کې ده. که چیرې ګټه له جمهوریت سره وصله هغه نه همت کوي، اوس فکر کوي چې طالبانو سره وي. هغوی خپله برنامې لري، هغوی خپل سیالي لري، هغوی خپله غوښتنې لري، هغوی خپلې اندېښنې لري. تاسو وګورئ تر پرونه پورې د طالب شاته همدغه پاکستان ولاړو، نن باوجود چې پاکستان خپل اهداف ته رسېدل، یو مذهبي افراطي حاکمیت راغلی په افغانستان کې، هماغې اضافه فرمایشاتو لپاره په څه رقم غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د هغه ځینې پخواني مخالفین ته دعوت ورکړي چې راځي له پاکستان له خاورې نه استفاده وکړي. نو موږ باید خپله دغه وړتیا باید پیدا کړو چې موږ خپله ستونزه څنګه حل کولی شو. موږ باید د حسب په سیاست باندې نور باور ونه لرو. طالبان باید دا زده کړي که پرون دوی له بن مذاکران د محروم، نن دوی ولې دغه د دوهم مذاکرات نه کامیابوي؟ ولې واقعا یو بین الافغاني مذاکرات ته مخه نه کوي، یو سیاسي منځلارې حل نه راباسي چې په هغې کې هېڅوک دا هغه ورځ موږ یو بحث درلوده، بالکل هغه کړو خیل بین الافغاني مذاکرات مې یاد کړل. ښه فرض کړئ سبا طالب ویل چې هو بین الافغاني مذاکرات له چا سره؟ له دغه ډلو سره چې په ترکیه کې ناست دي، له دغه احزابو سره چې آماده دي چې طالبان سره خبرې وکړي، یا یو نوي څه باید تجربه کړو؟ ګورئ زه فکر کوم چې موږ هېڅوک هم حذف نشو کولی، ولو چې هغه پخواني جنګ سالاران هم وي. ګوره حق دی نظر، حق دی گفتار یا حق دی وړاندیز هر څوک لري. موږ باید هېڅوک له دې صحنې نه حذف نه کړو چې بیا د دښمن غېږ ته ولوېږي او بیا د افغانستان هغه ثبات په وننګوي. داسې فکر کوي چې د افغانستان هېڅ ملي شخصیتونه نه لري. هغه کسان چې پاک تاریخ لري هغه هېڅوک هم نشته، نه ښځې شته پکې، نه نارینه شته پکې، نه قومي مشران شته، نه پکې ځوانان شته، نه پکې واقعي علما شته. حتی دغه جنګ سالاران ډله کسان ولرو چې د افغانستان لپاره اندېښمن دي. حق د نظر خو ټول لري وړاندیز، تر څو پر یو حل لاره پیدا شي. داسې نه ده چې هېڅوک وجود نه لري، هېڅوک یا دغه تشکل نشته یا دغه فعالیتونه نشته. اما داسې طالب فکر کوي، غرور فکر کوي چې هر څه په واک کې د زه ضرورت نه لرم. نه خیر نه. نن وګورئ چې ایران په کې ده، د اسد کورنۍ حاکمیت 50 کال بعد مو نه نړول شو چې دایمي نه دي. اما مهمه دا ده چې د خپل بقا لپاره کار وکړي، د افغانستان د سفر هم باید کار وکړي او تر څو پورې وکړي چې په آینده کې په افغانستان کې هم ژوند وکړي. ځکه چې همیشه هم دغه استخباراتي ډلې یا منفي اشخاص ټول ورځ روانې داسې مسایل مطرح کوي چې افغانستان واقعا یو بل تهدید یا بحران سره مخامخ کوي. نو دې خاطر زه فکر کوم چې د ټولو سیاسي حرکتونو، د ټولو مدني حرکتونو په شمول د ښځې حرکتونو او د طالبان باید په دې باندې فکر وکړي چې موږ د یو بل دښمنان نه یاستو، بلکې په صفت یو افغان د افغانستان لپاره څه خدمت کولی شو. او موږ باید هغه لاره غوره کړو په صفت افغان سره کېدو خبرې وکړو تر څو پورې یو نتیجې ته ورسېږو. دا خو نشي کولی چې ټول افغانان دوی له صحنې نه حذف کړي، فکر کوي چې ولا نوی افغانان مسلمانېږي. د افغانان پخوانه مسلمانه او بعد اسلام نه یو غلطه استفاده د خپل حاکمیت د قدرت لپاره باید ونشي. ځکه چې آخر کې افغانستان به انزوا کوي، هر ورځ پاکستان زړه غواړي راځي به په افغانستان بمبارد کوي. دا یې رای حل نه ده او باید واقعیت طالبان په دې باندې جدي تجدید نظر وکړي. پرته له رسنیو څخه یا هم تاسو غوندې یو نیم فعاله مېرمنې یا فعال سیاسون چې ممکن د غږ پورته کولو تر حده یا د اعلامیې تر حده پورې، یا کرزی صاحب کله کله له کابل څخه هم هغه د اعلامیه ورکوي د نجونو د زده کړو د پرانیستو دپاره، پرته له دې
داسې څه حس کوئ چې هغه د یو فشار واوسي طالبان ته لپاره چې د نجونو پر مخ یا په عموم کې د میرمنو دغه مشروع حقوق تامین شي په افغانستان کې دا یو بحران دی کله چې د زده کړو بحث پکې مطرح کېږي دا بحران کېږي لکه تاسو ویل دا میرمن ته نه دا د ټول افغانستان ته په هر لحاظ باندې اوس تر دې رسنیو تر دې اعلامیو ورهاخوا بل څه داسې شته چې هغه د موږ خوشبینه کړي چې هو یو ورځ نه یو ورځ بالاخره یا طالب قانع کېږي یا حالات یا هر څه چې وي یا تغییر خو بالاخره مشروع حقوقو ته د میرمنې رسیږي. ګوره خو ټول مهم همدا است افغانستان په داسې یو جغرافیه کې واقع ده چې متاسفانه هغه جغرافیایي موقعیت هم د نورو د تقابل مرکز ګرځېدلی دی او د افغانستان د سړي جوړښت کې کوم وضعیت چې رامنځته شو کوم ډلې ټاپلې چې وروزل شولې نیابتي ډلې د افغانستان همیشه یو ناوړه ګټه اخیستل شوې چې موږ هلته جغرافیه کې اوسېږو چې هلته ماسکو نږدې ده هلته بیجینګ نږدې ده هلته مثلا تهران د عبدالطریق رقابتونه او پاکستان خو همیشه د افغانستان لپاره ښه نیت یا اراده نه لري کله په له هند سره په جګړه کې کله نورو سره او همدارنګه مثلا نور هغه ملکونه دي چې هغوی خپل اهداف یا مسایل لري نو دوی که وغواړي دوی کولی شي مثلا دنیا کې په همدغه توافق ته ورسېږي چې نور افغانستان باید د رقابتونو یا د تقابل یا د سیالیو ډګر نه اوسېږي د افغانستان له موقعیت څخه څنګه مثلا ګټې پورته شي چې افغانان هم کې خوندي اوسېږي او دوی لپاره د قاعده کې تهدید هم له بینه راځي تر څو پر استخباراتي ګروپونه په افغانستان کې نور نیابتي ډلې ونه روزي او نه افراطیت ته لمن وي چې په دې طریقه وکړی شي دنیا لپاره یو دردسر جوړ کړي پاکستان درګه ته اخته ده چې هر ورځ همدغه ډلو طریقه په میلیونونو ډالر یې جوړ کړه او پاکستان ته بدترینه سره مخ خپل همدغه د پاکستان استخبارات او فوج ورسېده که چیرې همدغه شرق و غرب په دې تفاهم سره ورسېږي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې مثلا بیا دا کار نه کوي کنه د شورای امنیت د 15 غړي په یوه ژبه باندې سي نور طالب یې نشي خورېدل واقعي به فشارونه په همدې هدفمنده تحریمونه په طالب باندې راځي بیا دا خود باعث دي کېږي چې طالب باید غاړه کړي فکر کوئ د دوحې د تړون بشپړ عملي کېدل لکه څنګه چې خلیلزاد د شپو ورځو کې بیا لږ څه تمرکز به یې کړی و او هغه وخت هم داسې فکر کېده چې دوحې تړون کې ډېر داسې مسایل شته چې کېدای شي وضعیت حد اقل د اوسني حالات نه بهتره ولل شي او که هغه عملي شي او ټول لوري په خپل تعهدات عمل وکړي هم طالبان ادعا کوي چې دوحې تړون ته ژمن دي ولې حد اقل که یوازې هغه ویناوې وګورو دوحې د تړون په شپو ورځو کې د طالبان له ادرسه چې د ښوونځیو په باب د نجونو په باب د ښځو د حقونو په باب په دې باب هغه حد اقل ظاهرا ګورو چې نه دي عملي شوي همداسې نور هم ځینې کېدای شي سیاسي ضمایم هم ولري د دوحې تړون د درد درمان دی ګورې اوسني حالت کې موږ صرف مغه د دوحې یو سند چې خپل طالب په بینالمللي سطح باندې امضا کړی په دغه تشبان پاتې شي هغه په هغه کې همدا راغلی چې د افغانانو سره کې د اسلامي حکومت لپاره مثلا هغه کوي امکانات برابري دوی راغی امارات اعلان کړ نور ټول کسان له باندې پسل لري کړ حتی جنوکې مثلا له تعلیم نه منع کړل ښځې د کار نه منع کړل ای واقعا دا رقم افغانستان وکړه همدغه یو حل لاره دا خو نشي کېدلی ګوره یو شی به په زور یا په معامله به لاس ته راوړي امریکا لپاره مهمه نه ده که افغانستان ټوټه ټوټه هم سي آیا تا لپاره دا مهمه ده چې افغانستان به ټوټه ټوټه نه شي تاسو افغان باید جوړ کړئ ټول یې کوي په پښو یې ودروئ قوي کړئ مطرح یې کړئ ځکه چې تا په دروازه کې دښمنان اوسي چې تا په خاوره باندې دعوا لري تا په منابع باندې دعوا لري تا په مارکیټونو غواړي چې انحصار وکړي تا خارجي پالیسي غواړي چې باید دوی کنټرول لاندې ته تر اوسه پورې نه یې پېژنې که پرونی طالب نه پوهېده سواد یې نه درلوده انټرنټ نه و دنیا سره وصل نه و اوس خو به دې دومره تجربه کړې که نو زه فکر کوم چې تا لور په قطر کې ځي نو وسټري وایي که تا لور په مثلا په اماراتو کې وایي یا په ترکیه کې وایي یا پاکستان کې وایي افغان جلکې ولې حق نه لري هغه کوم مملکتونه دي په دې معنی چې هغه حکومتونه چې دیموکراسي یا انتخابات کې هلته امنیت شته خو تا په اسلامي نظام کې امنیت نشته چې تا ښځې د امنیت په نوم باندې پټې ساتلي دي نو دا هغه مشکلات دي چې باید دوی ته ژمن سي واقعا د حل دپاره یو لاره باید پیدا کړي چې موږ باید افغاني مذاکرات ولس سره پخلا کېدل دي ولس ته غوږ نیول دي ولس غوښتنو ته جواب ورکول دي مثبت جواب ورکول نه داسې هر څه ته نه وایي دا ټوپک به تر څه وخته په ګاونډي ساتي ګوره نن دغه د ایران کې څه حالت دی نو ته وګوره چې ایران په هغه باندې نن څومره مشکل سره مخامخ دی ډېره اسانه نه ده نو یا اسد له کوم حالت سره مخامخ هر شی له تاریخ ته باید انسان زده کړه وکړي که په افسایګي کې وي که نورستاني مملکتونه چې داسې دیکتاتورشپ رواني نو افغانستان خو نشي کولی چې ابدي په همدغه حالت باندې پاتې شي او دنیا هم کې یو اندازه مثلا متوسګاره شي نور مسایل په منطقه کې حل شو شاید بیا هم
هغوی مثلا ځینې فشارونه پرې راوړي چې بیا ورته تم کېدل به ورته بیا ډېر اسان نه وي. او پاکستان خو له خدای غواړي چې په افغانستان کې همیشه یو حرج و مرج شي، بیا دوی یو قرارداد واخلي، په ډالر لاسته راوړي، افغانان په خپل منځ کې سره وژنه وکړي او تاسیسات دوباره ونړول شي. هغه څه چې فضا یو څه ګډوډه کړې ده، که څه هم لکه تاسو چې ویلې د افغانستان دغه د اقل د معاصر تاریخ ته د تېرو 15 لسیزو څخه په کتو سره د حذف سیاست نتیجه نه ورکړي، حتی بد ادرسونه یا ناسم ادرسونه هم کدي باید د اصلاح کوښښ وشي، وساتل شي. هغه ځینې سیاسوني جنګ سالاران یې هر څوک، خو خبره دا ده چې محور باید ونه ګرځي. اوس کله چې د مذاکراتو خبره کیږي، دغه سیاسي ماحول له طالب نه را دی باندې ټول په داسې یو انحصاري حلقه باندې متمرکز دی چې هغه کله طالبان هم ازمایل شوي څیرې بولي، ولس هم وایي چې یاره تر دوی څخه ښه خاطره نه لرو. دا دې لامل شوی دی چې طالب خپل دغه دریځ توجیه کړي چې ګواکې زه له هغه ادرسونو سره نه غږېږم چې هغه ازمایل شوي څیرې دي، هغه ناکام ائتلافونه دي او ولس خو دا دی دلته ولس خو غږ نه دی چې کړی. خبره دا ده چې یو درېیمګړې حلقې او رښتینې ولسي محور رامنځته کېدو ضرورت شته که نه شته؟ ګورې سرک صاحب، ستا سره په دې خبره موافق نه یم. دا یو بهانه ده چې دوی کوي. مثلا تاسو په د ازبک یو معزز قوم دی، په هغه کې فکر کوي صرف دوستم کولی شي چې د ازبکانو نمایندګي وکړي. آیا موږ هیڅ با عزته مطرح یا وطن پرست باسواده عالم کارکونه ازبک نه لرو چې هغه د دې حق ولري چې مثلا هغه منطق غیر طالبي موږ سلام حنفي قابل قبول نه ده، ځکه چې هغه خو دوی فکري ګروپ کې یو شامل کس ده. یا په هزاراو کې همدارنګه مثلا چې هغه چې مثلا د طالب له ډلې نه موږ نه لرو، ضرور نه ده چې خلیلي یا محقق وي. همدارنګه مثلا نور ګروپونه دي. دا یو بهانه ده چې موږ ګوره یو ته دغه منفي کړی چې د باندې به وایي چې ولا تقوي الان چې طالب خو د پښتون د قوم نماینده نه ده، ځکه چې هیڅ وخت هم نه دی ویل، او شاید زیاترین صدام هم طالب همدغه پښتنو ته رسولی چې د جمهوریت وخت هغه پیسې هم چې راغلې خو پښتون قوم څخه محرومه پاتې شو، نه یې سړک قیر شو، نه ژبخانه جوړه سوه، نه یې تعلیم پرې وکړ، او ښځې خو همیشه بیچاره خورا بدبختیو سره مخامخ وي. نو زه فکر کوم چې همدغه بهانه چې هغه ځینې مخالفین یې کوي چې تقاوي، خو زه فکر کوم چې دا وخت را رسېدلی چې غیر طالب د نورو اقوامو نه په شمول د هغه پښتانه چې طالبان نه دي په سیستم کې داخله شي، یا خو په سیستم په پیاوړی شي او بل به هر او دغه خشونت بل کنټرول شي. اوس خو طالب خپل بل شي نه دي چې مثلا وی کې فقط همدغه ده چې کله د خلک په ګیره ډبه وي، کله خلک په چادري باندې ډبه وي، کله مثلا په پارک ګرځېدلو باندې ډبه تر څو پورې همدغه فکر کې چې دغه خلاف شرط الان چې د رقم وهل او ټکول هیڅ چاته نه سو په صدر اسلام کې نه دغه د امر بالمعروف اداره کله هم د وخت واکمنان نه جوړ کړي چې خلک په کنټرول کې، بلکې د هر افغان باندې امر بالمعروف د پاره کار وکړي او هغه حاکمان چې مثلا نقص کوي یا خلاف روان هغوی باید اصلاح شي، هغوی باید کنټرول شي. برخلاف د اداره ولسته جوړه کړې ده. یا مثلا د ښځو منع کول، د حضرت عمر په وخت کې ښځه ښارواله د ښار کېږي یا محاسبه یا کنټرولر کېږي په شفا په نوم باندې. په هغه وخت کې به ښځه کولی شي، اوس ښځه وړتیا د دې نه لري چې دا وکړی شي چې کار وکړي. ګوره دا خو دا یا مثلا حضرت عثمان یا مثلا نور خلفاو چې د ټول هغوی به د ښځو نه په اصلاح رای بیعت په اخیستم، هغه بیعت په نوم د رای و. د ښځو به هغه ښځې به چې په اعتکاف کې ناستې له هغوی نه هم رای اخیستل شوې به، هغه څوک چې صاحب نظر وي هغه. اسلام مطلق په دیموکراسي باندې ولاړ ده. هغه ارزښتونه چې غربیان له اسلام نه کاپي کړي، خو موږ ناست یو موږ خپل ارزښتونه په غربیانو باندې ورته پوچو کوو، دا غیر اسلامي دي. اسلام کې جبر نشته، همیشه اعتدال مطرح ده او هیڅ چېرته په قرآن کې نه دي راغلي چې صرف نارینه د زده کړه کوي او ښځې دې نه کوي. وروستۍ پوښتنه د حالات دوام په باب کوم. بالکل. وروستۍ پوښتنه د حالات دوام په هکله کومه. تاسو مخکې په خبرو کې ضمني اشاره ورته وکړله چې نور بحرانونو خلاف پرېږده، حتی اوسنی واکمن ته په خپل ذات کې هم دا یو جنجال رامنځته کولی شي، که نه غواړي چې پر جنجال ورپېښ شي، که نه غواړي چې افغانستان پر جنجال ورپېښ شي، که نه غواړي چې دغه د ګاونډیو منځ کې چې کوم شوم نیتونه له پخوا راهیسې دي دا په عمل کې د عمل جامه واغوندي، که نه غواړي چې ولس ترې پردی شي، که نه غواړي چې دغه حالات نور هم بحراني سي، باید دغسې ولس هم راجع وشي. په هر حال که د ښځو د حقوقو نه رانیولې، د تړلو ښوونځیو پوهنتونونو نه رانیولې، بیا تر دغسې یو حالته پورې چې موږ او تاسو پرې بحث وکړ، چا سره خبرې ونه شي یا ولس په مطلق ډول باندې راضي نه شي، ټول مشروع حقوق ترلاسه نه کړي، دغه حالت دوام په داسې حال کې چې سیمه کې تاسې ګورئ عملا یو ډول د تحولاتو ماحول رامنځته شوی دی، څه کیدی شي؟
خب البته د افغانستان په وضعیت باندې ډېر منفي اغېزه کې درلودلی شي. افغانستان انزوا ته ځي، قیمتي مثلا د پاکستان هر څه قیمتونه پورته ځي، اقتصاد وضعیت لا خرابېږي. ګوره د هر شی یو هغه لري. هغه خلک کوم چې درلودل یا حوصله یې درلوده یا پیسې درلودلې یا هغه، خو دا ورځ په ورځ انسانان هغه مرحلې ته رسېږي چې بیا انفجار کوي. اما کله چې مرحله د انفجار ته ورسېږي، نور هم لږه اندازه برلاسه سي، تحرکات هم زیاتره سي، کرکه او نفرت هم بیشتره سي، یو لاره چاره هم پیدا کړي چې مثلا څنګه مشکلات جوړ کړي، دا خو بیا ډېر په اساني باندې دغه تحرکات رامنځته کېږي. بیا خو نشي کولی چې ټول خلک مړه کړي. په لکهاو کسان څوک وژلی شي. دغه نن چې خلک حوصله کوي، اما سبا خو بیا نه کوي. که یو وارې یو وضعیت له کنټروله ووته، بیا هغه وخت کې دوی څه هم نشي کولی. د همدې خاطر باید افغانستان لومړیتوب ولري. افغانستان یو مسلمان ملک و. افغان مېرمنې همیشه محجبه وي. افغان مېرمنې همیشه مثبت رول لوبولی، نه وطن خرڅ کړی دی او نه د په اسلام باندې کوم معامله کړې. نو دې خاطر بهتر همدا ده، طالب لپاره هم د آخرین طلایي فرصت چې چون په واک کې د همدغه قدرت نه، همده د قدرت له چوکۍ چې تا په اختیار کې ده، څنګه کولی شي چې د سبب د تحول وګرځي، تغییرات راولي. بهانه مه کړه ما جنګ سالار نه پکار. ټول افغانان جنګ سالاران او ټول افغانستان مجرمین دي، ټول په جرایمو کې ښکېلو. نه، په افغانستان کې ډېر باعزته پاک خلک د هر قوم کې موجود دي. وخت را رسېدلی چې هغوی سره کېني. وخت را رسېد د افغان مېرمنې په صفت یو برابر انسان ومني او هغوی د حقونو مانع ونه ګرځي او دا فرصتونه ته برابر کړي. که کوم دوی دغه پخلاینه او دغه تلاش که دوی وکړي د افغان ولس سره یو ځای شي، د خود په خود خپل مشروعیت ته لاره برابروي، دنیا به بیا په رسمیت هم وپېژني او کومکونه به هم کېږي. سرمایه ګذاریان به په افغانستان کې، افغانستان باندې د ویجاړ اقتصاد به دوباره مثلا بیا ورغول شي. نو که دوی په همدغه وضعیت دوام ورکړي او دنیا ته وایي چې والله موږ خو ډېر ښه یو، خو مثلا کندهار یې نه مني او کندهار ته وایي چې تاسې خپل سختریزي کوئ، موږ به پلي کوو، موږ به دنیا غلطوو. نه، په حقیقت کې دوی ځان غلطوي. هر شی یو مرحلې ته چې پختګي مرحلې ته چې ورسېږي، بالغه بیا قابل تحمل نه کېږي، بیا به یو لوی جنجال ورسره چې بیا به دوی کنټرولولی نه شي. او ډېره مننه اغلې کډوخېل. او افغانستان ورکوي. ډېره مننه کور ودان. بحث مو پر همدې و چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نږدې 15 کاله کېږي چې د افغان نجونو او مېرمنو پر وړاندې تړلې دي. وروستي ریپورټونه هم ښیي چې واقعا یو بحراني حالت د دغه زده کړو د دورې په تحلیل سره رامنځته شوی دی چې یو نسل زموږ د بېسوادۍ خواته روان دی. د مېرمنو حقونه اخیستل شوي دي او په دې باب باندې قسم طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وله. اوس هم بار بار دوی وایي چې مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده، یا په سوداګرۍ کې شته یا په ځینو نور موارد کې. ولې عملي میدان کې بحث دا دی چې د نجونو او د مېرمنو پر وړاندې پوهنتونونه او ښوونځي تړلي دي. دا یو بحران دی. لکه څنګه چې هغه کډوخېل اشاره وکړله، واقعا یوازې پر دې باندې د مذاکرات دروازو بندېدل کافي نه دي چې ګواکې توجیه شي چې د موږ مقابل طرف جنګ سالاران دي او هغه څخه ولس کا تجربه نه لري. افغان ولس رښتینی استازي لري، افغان ولس پاک خلک لري، افغان ولس پاک مېرمنې لري. او که واقعا غواړو د سیمې له کړکېچونو څخه په امان کې اوسو، د ګاونډیو له دستیو څخه په امان کې اوسو او واقعا یو بل بحران ته ولاړ نه سو، نو اړینه ده چې واکمن یو ځل بیا فکر وکړي، سینې پراخې کړي، د مذاکرات دروازې پرانیزي، د مېرمنو حقونه تامین کړي، مشروع حقونه ټول ولس ته ورکړي او واقعا د ولس د رښتیني اساس سره په واقعي معنا وغږیږي. پرته له هغه ان د افغانستان خپله د افغانستان په خپل ذات کې هم له یو بحران او د یو بد حالت سره مخ کېدونکی کېدلی شي. تر بیا هم پاک الله.